څنګه چې تاسو ګورئ دغه تصویر کې دا د تونل داخلي ځای دی نو یو څه کارونه اساسي شوي دي او کانکریټ اچول شوی دی مخکې چې مسؤلینو سره خبرې وکړې هغوی مې وویل چې دغه کانکریټ یوازینۍ حل لاره همدا وه ځکه چې قیر دلته کومه نتیجه نه ورکوي تېر کې هم همداسې فریزي شوی و خو مقاومت یې ونه شو کړی ځکه چې دلته د اوبه چې تاسې ګورئ دا راته لیږي او دغه ځای کې نو دغه تخریب بیا رامنځته کوي نو د مسؤلینو خبره چې دا ځل یو اساسي کار شوی دی او تمه یې ښودلې ده نو چې دا به تر ډېرو کلونو پورې کار وکړي